ما اعظم شانه. مخکې دا خبره مونږ کړې وه چې په دې ما اعظم شانه کې دوه تحقیق دي. یو تحقیق په اعتبار د ربط بما قبل سره چې د دې جملې د ما قبل سره ربط په څه کې دی، او دویم تحقیق په اعتبار د صيغې سره. اول تحقیق چې په اعتبار د ربط بما قبل سره هغه کې دوه احتمال وو، یو دا چې دا جمله مستأنفه بیانیه شي او بل دا چې دا جمله حالیه شي. یا خو ختم شوی کنه. اوس هغه دویم تحقیق کوو ان شاء الله چې دا کومه صيغه ده، دا صيغه د تعجب ده او که صيغه د استفهام ده. نو دې کې د مشهور مناطقو او د محققین مناطقو اختلاف ده. مشهورین لکه مولا حسن هم د سلم شارح ده. مولا حسن د کتاب نوم هم ده او دا چا چې کتاب لیکلی د دې مولا نوم هم ده. مخکې ویل کېده خو اوس لږ نایابه شوی دی، نه ویلی کېږي. او محققین لکه قاضي هغه خو اوس هم ویلی کېږي په تکمله کې. نو د مشهورینو مناطقو رایه دا ده چې دا صيغه د تعجب ده. دا صيغه د چا ده؟ یعنی ما اعظمه چې دا فعل تعجب ده د ما افعل په شان ده. ولی دلیل ور باندې داسې وایي وای ځکه دا ما اعظمه چې دا په وزن د ما افعل ده، او کوم فعل چې په وزن د ما افعل وي هغه صيغه د تعجب، نو ما اعظمه صيغه د تعجب ده. صغرا کبرا دواړه ښکاره نه کنه. ما اعظمه په وزن د ما افعل ده کنه ده، او کوم فعل چې په وزن د ما افعل وي هغه هم شی وي صيغه د تعجب. ولې تاسو نحو امیر کې ویلي کنه ما افعله، د تعجب د پاره ذکر کوي کنه ذکر کوي. دا د مشهورین رایه ده، ٹھیک ده. او د محققین رایه لکه قاضي هغه وایي چې نه دا صيغه د استفهام ده. ولې وای ځکه که چیرته دا صيغه د تعجب شي نو بیا به لازم شي استفاده د عظمت شان د الله تعالی د غیر نه. یعنی بیا به دا خبره معلومه شي چې عظمت شان د الله تعالی مستفاد من الغیر ده، یعنی بل چا د الله شان لوړ کړی دی، خپل نه دی لوړ. دا مطلب بشي. کدا صيغه د تعجب شي کنه نو بیا به لازم شي استفاده د عظمت شان د الله تعالی د چانه، یعنی دا مطلب بشي چې د عظمت شان د الله تعالی د بل چا د طرف نه ذاتی نه ده، بل چا د الله شان لوړ کړی دی، په خپل د الله شان لوړ نه دی. په دې باندې پوهیږي. ولی دلیل د ملازمه څه دی؟ تعالی خو ښکاره خبر ده چې استفاده د عظمت شان د الله تعالی د غیر نه راشي، دا خو باطل ده. ځکه دا مستلزم د احتیاج او امکان او حدوث د الله تعالی لره. دینه خو معلومیږي چې الله پاک نعوذ بالله د غیر ته محتاج دی. محتاج ممکن حادثي او امکان او حدوث د وجوب او د قدم ذاتی سره منافی ده. امکان او حدوث د وجوب او قدم ذاتی سره منافی ده. الله واجب دی ذاتا، قدیم دی ذاتا. دلیل د ملازمه دا ده ځکه یعنی کدا صيغه د تعجب شي نو بیا څه لازمه ده چې استفاده د عظمت شان د الله تعالی به د غیر نه راشي. ولې ځکه په فعل تعجب کې د نحات اختلاف دی کنه. په ترکیب کې یو د امام سیبوی رایه ده، بل د امام اخفش رایه ده، بل د امام فرار رایه ده. او په دې درې واړو تراکیب باندې استفاده د عظمت شان د الله تعالی د غیر نه راځي. استفاده د عظمت شان د الله تعالی د غیر نه راځي. هغه څنګه داسې د توضیح د مقام د پارلل دا شو کنه چې دا کلمه د ما چې دا لس قسمه ده. څو قسمه ده؟ لس قسمه ده. شپږ قسمه اسمیه ده او څلور قسمه چې ده حرفیه ده. ها څلور قسمه چې حرفیه ده: مصدریه، نافیه، کافه، زائده. ٹھیک شو. شپږ قسمه اسمیه ده: موصوفه، موصوله، شرطیه، صفتیه، استفهامیه، تامه. دا څو شول؟ لش زده بشي ان شاء الله. لس قسمه ده. شپږ قسمه اسمیه ده او څلور قسمه حرفیه ده. څلور قسمه حرفیه: مصدریه، نافیه، کافه، زائده. ٹھیک. او شپږ قسمه اسمیه ده: موصوفه، موصوله، صفتیه، شرطیه، استفهامیه، تامه. په دې باندې پوهیږي. دا اجمالاً ځان سره ذهن کې یاد ساتئ. خو اوس راشه
څنګه په دې صيغه د تعجب کې درې ترکیب دي، یو د امام سیبوی، بل د امام اخفش او بل د امام فرا، او بیا څنګه دغه درې واړو تراکیب په بنا باندې استفاده د عظمت شان د الله تعالی د غیر ناراضي. و ځکه امام سیبوی وی کنه چې ما افعل یا د ما اعظمه کې دا ما چې دا ما موصوفه ده په معنا د شیئون منکره سره، په معنا د چا سره؟ شیئون نکره براو باسي. نو دا مبتدا ده، بیا چون کې مبتدا خو خامخه یا معرفه یا نکره مخصصه، نو دې ته موږ صفت راو باسو چې دې کې تخصیص شي، چې دې کې چیو شي تخصیص شي. نو ما په معنا د شیئون منکره سره دا مبتدا اعظم شانه وي خبر، نو دسی بشي ما یعنی شیء عظیم اعظم شانه، شیء عظیم ده چې د الله شان لوړ کړی ده. اینه استفاده د عظمت شان د الله تعالی د غیر نه راغله، شیء عظیم د الله شان لوړ کړی ده. په دې باندې پوه شئ. نو د امام سیبوی په نسبت باندې ما موصوفه ده. او بل رائے د امام اخفش ده، هغه وایي چې د ما موصوله ده په معنا د الذی سره، او دا اعظم شانه دا صله ده. ټیک، دا مبتدا خبر به ورته راو باسي، ها موصول سره د صله نه مبتدا خبر به ورته راو باسي. نو ما اعظم شانه څه معنا؟ الذی اعظم شانه، هغه څه چې د الله شان لوړ کړی دا مبتدا، شیء عظیم دا خبر. هغه څه اعظم شانه چې د الله شان اوچت کړی، شیء عظیم دا شی عظیمه ده. استفاده د عظمت شان د الله تعالی د غیر ناراضي کنه راضي چې یو بل چا د الله شان لوړ کړی ده. دا د امام اخفش رائے ده. او دریم رائے د امام فرا ده. امام فراوی چې دا ما چې دا استفهامیه ده په معنا د ایو شین سره ده، په معنا د چا سره ده؟ ایو شین سره ده. نو ایو شین چې دا کلمه د ما تر عبارت ده، دا مبتدا او اعظم شانه ده خبر، او جواب د استفهام به ورته راو بس، جواب د استفهام محذوف ده. نو دسی بشي ما اعظم شانه څه معنا؟ ایو شین اعظم شانه، کوم شي د الله شان لوړ کړی ده، نو ته ورته شیء عظیم اعظم شانه، شیء عظیمه ده چې د الله شان لوړ کړی ده. نو خو بهر علی کله امام سیبوی غوندې ترکیب یو کې، کله امام اخفش غوندې ترکیب یو کې، او کله امام فراغ غوندې ترکیب یو کې، نو استفاده د عظمت شان د الله تعالی د غیر ناراضي کنه راضي. په دې ټولو ترجمو کې دا سه ترجمه راضي کنه راضي، نو خو پته ولګی دا کدا صيغه د تعجب شي، نو بیا بلازم شي استفاده د عظمت شان د الله تعالی د چانه د غیر نه. په دې باندې پويږي. دا خو دوی دلیل شو کنه د چا د محققینو. اوس مشهورینو کوم دلیل ویلې وکنه، د مشهورینو د دلیل لخم جواب کول پکار دي. نو غي دلیل په نام د قیاس اقترانی ویلې وکنه، نو د خصم دلیل ک په نام د قیاس اقترانی وی، نو بیا چې نه جواب کوي یا به په منع د صغرا کې یا به په منع د کبرا کې، صغرا دې نه منم یا کبرا دې نه منم. او که په نام ته د قیاس استثنایی وی، نو قیاس استثنایی خو بیا دوه صورت دي، یو رفعی بل وضعی. رفعی کې دا څه تعبیر کیږي لکن التالی باطل فالمقدم مثله، او وضعی کې بیا دا څه تعبیر کیږي لکن المقدم حق فالتالی مثله، دا څه تعبیر کیږي. نو کچیر ته قیاس استثنایی رفعی وی، نو بیا چې جواب ته نه کې یا به په منع د ملازمه کې چې د تالی او د مقدم ترمن ملازمه نه منم، او یا به په منع د بطلان د تالی کې چې بطلان د تالی نه منم. او که قیاس استثنایی وضعی وی، یا به جواب په منع د ملازمه کې ملازمه نه منم، یا به په منع د حقیقت د مقدم کې حقیقت د مقدم نه منم. په دې باندې پوهیږي. نو دلته د مشهورینو دلیل خو په نام د قیاس اقترانی دی کنه، دوی دلیل داسې ویلو. قیاس تعریف کا تو در اعلان نه پښتنه وک قیاس تعریف کوي د بلک دمه کومه تاسو دا قیاس تعریف کوي شابس ها انا شابس دا قیاس تعریف کوي. د ما یو په مسلمانۍ کې شک دا ته مریدان لټای انا شابه نه انا شابه جمشيره نه نیم دیکھا
قول مؤلف من قضايا بحيث متى وای مخکې قول مؤلف من قضايا بحيث متى دما بلټکی کی خبره ده دما قول مؤلف من قضايا بحيث متى سلمت لزمت عنها لذاتها قول آخر دا هغه قول دی چې مرکب دی د قضایاونه په داسې شان سره چې دا قضایا تسلیم کړی شي دا سلمت نه دی سلمت دی که په واقع کې سالمی که سالمی نه خو چې خصم تسلیم کی کنه نو يلزم عنها لذاتها قول لأن العالم متغير وكل متغير حادث دا دوه قضایا دي کنه دي او دا چې ته ومنې کنه چې دا دوه خبرې منم چې عالم متغیر ده او هر متغیره نو تابانه قول اخر لازم دی چې فالعالم حادث نو دا سلمت ته خاص سلمت د تسلیم نه ده ما خبره په دغه ټکی کې و چې دا سلمت ته د تسلیم نه ده سلمت نه ده ښا اوس پوښ قیاس باندې قول مؤلف من قضايا بحيث متى سلمت لزمت عنها لذاتها قول آخر په مطلب باندې اوس پوښولې ها اوس به قیاس اقترانی او استثنایی مو وایو کنه او نو چې دا نه د زدنو بیا بچي وایو قیاس اقترانی هغه قیاس وو پیجندل شو قیاس اقترانی هغه قیاس ته وایي چې نتیجه یا نقیض د نتیجې پکې ذکر نه وي څه مې ویلې لکه لأن العالم متغير وكل متغير حادث دي کې نتیجه شته چې فلانه محادث دي دوه قضیو کې نتیجه ذکر ده یا نقیض د نتیجه شته چې فلانه ليس بحادث ها قیاس اقترانی چاته وای شابه سلک ثواب مشیره دا خود د مرقات حسابوجي او د مرقات خبرې دي قیاس اقترانی چاته وای چې نتیجه یا نقیض د نتیجې پکې ذکر نه وي او قیاس استثنایی چې نتیجه یا نقیض د نتیجې پکې ذکر لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن الشمس طالعة فالنهار وجود النهار هغه د مونږه دعوه ده نتیجه ده کنه هغه پکې شته کنه نشته لو كانت الشمس طالعة مقدمه شرطيه ده کنه لو كانت الشمس طالعة کنور ختله وي ورځ به موجوده وي په دې باندې پويږي لكن الشمس طالعة فالنهار دا مقدمه استثنائيه ده هغه د نتیجه پکې ذکر کنه ذکر چې فالنهار موجود پکې ذکر شو کنه خو اوله مقدمه شرطيه ده دویمه مقدمه استثنائيه ده په دې باندې پوښوي بیا د قیاس استثنایی دوه صورتونه منتج دي دا زده کوي ښا د قیاس استثنایی صورتونه منتج دي دوه صورتونه منتج دي یو استثناء د عین مقدم نتیجه عین تالی قیاس مو پیجند قیاس اقترانی مو پیجند اسنایی مو پیجند ها اوس مقدم او تعلیم پیجندل پکار دي کنه مقدم او تعلیم څه وایي جزء اول د مقدمه اسنایی ته جزء اول د مقدمه شرطیه ته مقدم وایي او جزء ثانی د مقدمه شرطیه ته تالی وایي ها لو كانت الشمس طالعه لو كانت الشمس طالعه لو كانت الشمس طالعه دا جزء اول د مقدمه شرطیه ده فالنهار موجود دا جزء ثانی ده نو دا جزء اول ته چې دا شرط دي ته چی وای او دا جزء ثانی چې فالنهار موجود دي ته چی وای تالی وای هغه ته ځکه مقدم وای مقدم ده کنه دي ته ځکه تالی وای تالی د طلوع نه طلوع تاخر ته وای دا رسو ده کنه دا د مقدم نه چی نه رسو ده تالی او مقدم پیجندل شو ها بیا ګوره د قیاس استثنایی د انتاج څو صورتونه دي دوه صورتونه دي یو استثناء د عین مقدم نتیجه عین تالی لو كانت الشمس طالعه فالنهار موجود لكن الشمس طالعه استثناء د عین مقدم ده کنه نتیجه عین تالی فالنهار موجود په دې پوهیږي او بل استثناء د نقیض د تالی نتیجه نقیض د مقدم استثناء د نقیض د تالی
نتیجه نقیض ده مقدم. لو كانت الشمس طالعة فالليل ليس بموجود. لو كانت الشمس طالعة فالليل ليس بموجود. لكن الليل موجود فالشمس طالعة. لیکن شپه موجوده ده نو لمر ختلی ده. لو كانت الشمس طالعة فالليل ليس بموجود. څه مې ویلې؟ لو كانت الشمس طالعة که لمر ختلی وي ها نو فالليل ليس فالليل موجود. دسې کا نقیض د تالی کا کنه نقیض د تالی کا لیل تالی چی ده فالليل ليس بموجود ده نقیض کا فالليل موجود. دسې کا فالليل موجود لكن الليل موجود فالشمس ليس بطالعة. په دې باندې ورسېږي سر په خلاص شو. دا بس ده شي ان شاء الله. نتیجه نقیض د مقدم. ګوره دوه صورتونه دي، استثناء د عین مقدم نتیجه د څه تعبیر منګه کو، لكن المقدم حق فالتالي مثله. استثناء د نقیض د تالی نتیجه نقیض ده، لكن التالي باطل فالمقدم مثله. په دې باندې ورسېږي. زه بس هم دومره دا د سره زده کې بیا به سبا د نور درس وایي.